د خوست مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست وایي چې په یاد ولایت کې د بیلابل مخابراتي شرکتونو د 44 سایټونو په نصبولو سره په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي ستونزې هواروي. یاد ریاست وایي په نوي نصبیدونکو سایټونو کې له مرکز سربیره تر ډیره لرې پرتې سیمې په بر کې نشي چې په دې سره به د خلکو ستونزې تر ډیره هواري شي. د مسؤلینو په وینا دوی په ورته مهال د انټرنیټي خدماتو په برخه کې هم ګامونه پورته کړي دي. اوس الحمدلله وتله سایټ موږ ته د سلام منظور شوی دی چې په نږدې وخت کې به انشاءالله چارې فیل شي او اندازه شپږ سایټونه اوس چې موږ د ګډه هیاتي وکړله دا مو هم انشاءالله مشرتبه ته رسیږي. هغې څنګه نه به د دې حکومرسي په لاڼ وخت کې به انشاءالله چارې شروع کیږي. بل لوري ته د عامو خلکو له لوري د یادګام توت هرکلی وشو، خو په ورته وخت کې غوښتنې دا دي چې په ورته وخت کې په هغو مرکزي سیمو کې چې د مخابراتي شرکتونو خدمات کمزوري دي د سایټونو په زیاتوالي سره نور هم کیفیت لوړ کړي. هیواد مشرتابه څخه ډیره زیاته مننه کوو. د شبکو په اړوند کوم فارمونه صدر کړي دي موږ یې هرکلی کوو. د مخابراتو ریاست د اعتراض څخه موږ په درنښت هیله کوو چې هغه منطقې هغه ولسوالۍ چې د شبکو څخه بې برخې دي او دوی خپل سایټونه ځای پر ځای کړي، ځکه چې زه خپله علاقاڼو منطقې اوسېدونکی یم. د غونډبي سیم یا داسې نورې شبکې هلته فعالیت نه لري او نیټ ستونزه ده، مشکلات دي او د خلکو ستونزې باید هوارې شي. خو که چېرته بیا د افغانستان د انټرنیټ قیمت او کیفیت ته وګورو، یعنې قیمت یې د نړۍ په حساب ډېر لوړ دی، خو که چېرته د هغې کیفیت ته وکتل شي نو کیفیت د هغې ډېر ټیټ بیخي په ټیټه کچه دی. یعنې یوازې د ښار محدودې ساحې هغه دي چې هلته یو څه اندازه انټرنیټ کار کوي او څومره چې د ښاره لرې وځي نو بیا مخابراتي شبکې هم دومره ستونزمنې کېږي چې زیات ځایونه ان داسې نه کېږي چې په موبایل خبرې سره وشي. یادګام وروسته له هغې پورته کیږي چې د هیواد مشرتابه د ځانګړي فرمان پر اساس په ولایتونو کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، معارف، فایدامې او روغتیا ریاستونو ته لارښوونه وشوه چې په لرو پرتو سیمو کې په اړونده 4 برخو کې د خلکو غوښتنې راټولې او هواریو په برخه کې دې ګامونه پورته کړي.